بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد. اکثر ملګري دا پوښتنه کوي چې کله مونږ د منیسا او دروس یا منیسټري اف ایجوکیشن باندې اپلای وکړو نو د هغې د ټولو یونیورسټو رزلټ به مونږ څنګه ګورو. نو اوس دلته تاسو ته زه پریکټیکل دغه طریقه درښیمه مختصره شان. نورې ټولې خبرې خو الحمدلله تاسو سره ګروپ کې شوي دي. نو دا لینک ته دوه لینکونه دي. په دې لینک باندې چې کله تاسو کلیک کوئ نو په دې کې عمومي نتیجه ښیي د اولنۍ، او دې باندې چې کوم دی تفصیلي نتیجه ښیي، لکه د اخره کې چې مای ریکوست پکې راځي. نو زه په دې باندې کلیک کوم، دې ته تاسو ګورئ. په دې باندې ما کلیک وکړو، دلته دوه دغه راغله. نو زه په دې لاندې باندې کلیک کوم. اوس زه په دې باندې کلیک کوم، دا تسجیل الدخول جامع نه لاندې چې کوم تسجیل الدخول دی په دې باندې به کلیک کوئ، په دې بل باندې به کلیک نه کوئ. موبایل کې هم همدغه شان راځي. او دلته ما په دې باندې کلیک وکړو، او لکه څنګه چې په دې بل ویب سایټ کې تاسو خپل اکاونټ کولاوئ، دلته به هماغه شان خپل اکاونټ کولاو کړئ. همدغه طریقې سره دلته زه ایمیل ورکوم، لاندې چې کوم دی پاسورډ ورکوم. بیا ورپسې دا لاندې چې کوم لیکل شوي دي همدغه طریقه کار سره به دا ورکوو. لکه دا اوس وایي وړوکې دی، دا به وړوکې ورکړي. بیا ورپسې ډي دی، بیا بي دی، بیا ایچ غټو کې، ایچ په غټو کې. او بیا به دې نه وروستو د تسجیل د دخول باندې به کلیک وکړئ، دا دخول شو. او دلته چې کوم دی تاسو ته د دې ټول اپلایانو نتیجه چې کوم دلته شو کېږي. هغې نه وروسته بیا دلته ګوره الرئیسیه، بیا لاندې متابعت الطلبات ته راشي. نو دا په موبایل کې هم راځي. په موبایل کې ډېر په ګرانه باندې په دې وجه راځي چې دا ویب سایټ لږ هیوي دی، نو دا لږ وخت هم لي او دغه شان صحیح شو کوي هم نه. نو بیا به تاسو هغه موبایل کې ډیسکټاپ موډ ته واړوئ، انشاءالله هغې نه وروسته بیا تاسو ته مکمل طریقه کار سره دا شو شي. دا ګورئ دلته تاسو، زه لاندې راځم. دا چې کوم دی عمومي رقم الطلب شو دا، او ورپسې دا د هرې جامعې جدا جدا رقم الطلب دی. اوله جامعه چې کومه تاسو سلیکټ کړې ده هغه اول رقم الطلب، دویمې دا دی، دریم او دا نتیجه شوه حالت الطلب. دا وګورئ تاسو، او دا عمومي دی. عمومي خو تاسو دا ما هغه ویډیو جوړه کړې ده، بل هغه وګورئ ورسره. نو په دې باندې چې تاسو کلیک وکړئ، ګوره تاسو چې کله خپل په هغه عمومي رقم الطلب باندې کلیک وکړئ نو هغې کې به تاسو ته دغه شان معلومات راشي. په دې کې ستاسو ټول معلومات دلته پراته دي. نو بیا بیانات اللغات شو، بیانات المؤهلات الاکادمیه، بیا بیانات الرغبات. نو په دې کې ګوره تاسو چې کومه اولنۍ یونیورسټي انتخاب کړې ده هغه جامعه اسلامیه شوه، دغه شان لاندې دا نورې جامعات دي. نو په دې طریقه کار سره تاسو د خپل دغه چې کوم دی هغه کتلی شئ، دا ریزلټ چې مطلب تاسو کومې یونیورسټي قبول کړې یا نه قبول کړې. نو لنډه مختصره ویډیو داسې شوه چې ګوره همغه طریقه کار سره به تاسو خپل اکاونټ کولاو کړئ، بیا متابعت طلبات ته راشئ، بیا به دلته وګورئ چې مطلب دا عمومي رقم الطلب شو، او دا د هرې جامعې چې کوم دی هغه جدا جدا رقم الطلب دی. صحیح ده. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.